زما نوم کبیر الله دی. تاسو سره تعلق ساتم د پلار نوم مثال خان دی. کومه ویډیو چې ما کړې وه د پاک فوج خلاف او د پولیس خلاف او دغه شان د نورو مشرانو خلاف، نو زه په هغې باندې د ټولو مشرانو نه بلکې د ټول قوم پاکستان نه معافي غواړم. د ډي پي او عبدالصمد صاحب نه، ډي سي صاحب نه، د ایسي چوګانو نه، د اسسټنټ کمشنر نه، د پاک فوج نه، د پاک آرمي نه، د ټول پاکستان نه په هغه ویډیو باندې معافي غواړم. خپله غلطي منم چې غلط کار مې کړی دی. راتلونکي زموږ چې کوم ملګري یا څوک ګوري دا داسې کار مه کوئ چې بیا زموږ په شان کې دلته شرمېږئ. زه د خپل قوم ټول چې کوم زموږ قوم دی خپل خلکو ته وایم چې داسې غلط قدم مه اوچتوئ کوم چې ما اوچت کړی دی. زه خپل ټول قوم ته دا پیغام ورکوم چې د غلطو خلکو سره مه کښېنئ او به داسې غلط کار کوئ کوم چې زما نه شوی دی. دغه کومې ټوپکې زموږ مخې ته پرتې وي دا زموږ څخه په هغه وخت کې راسوي، دغه زموږ نه پولیسو راوړه. زما نوم عابد دی، د پلار نوم مې محمد ولی دی. د تخ علیزو برنګ سره تعلق ساتم. زموږ د ملګري چې دا کومې خبرې کړي په دې ویډیو کې ورسره زه ناست وم، بالکل دا ښه غلطي کړې ده او ما هم غلطي کړې ځکه چې په دې ویډیو کې ورسره زه ناست وم. غلطي موږ ټولو کړې ده او د کومو زموږ چې کوم ملګري دي دوی ته دا پیغام ورکوم چې دا شی کې زموږ په شان کې موږ حالاتو ته ګورئ، دا شی کې هغوالو ملګرو سره کښېنئ پاسئ مو او نه داسې غلط کار کوئ. او زه خپله معافي غواړم د ټولو مشرانو نه چې کومو پسې زموږ د ملګري ردې بدې ویلې، دا ټولو نه زه معافي غواړم. زه خپله غلطي منم. په وخت وقوع چې کوم ملزمانو ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې کې ملزمان کبیر الله د مثال خان زوی دی، عابد د محمد ولی زوی دی او اسمار ګل چې د سید ګل زوی دی، دا د تخت برن اوسېدونکي دي. دا درې واړه ګرفتار کړل او بیا د ویډیو د جوړولو په وخت د دوی سره چې کومه اسلحه وه د ملزمانو سره د کبیر الله او د عابد سره هغه دواړه کلاشنکوفې دي د دوی دواړو ملزمانو یې ریکور کړي دي او زموږ سره بروي فرق د پولیس دي. باقاعده دوی خلاف مقدمه رجسټر شوې ده او تفتیش شروع دی. پراپر د دوی میډیکل